حسن ته مې دلته کې ویل یار د انجن زر وتړه ځکه تلاوله کې درل په انتظار باندې لسخه کو وسته دلته کې غویما کېږي چې په کله په اوږد سفر کې روان نو مصیبتونو ته بزان تیار ساتي لکه څنګه چې موږ د انجن دا ټیر پنچر شو نو والله چې دا خو ډیر زیات درونو خو دلته کې د دقت سره جی کو نو غره لجیک را کو ټیر مترنه را کولاو کو سلامونه ټولو یاران دوستان ته پلاس کې مې شاپر د تاسو بوز دا سوال کوي چې یاره څنګه د ځان تیار کړی دی علي بای کم خاطر روان نو قصه د کوم ویلاګز پورا وګوره روان شم د خیر سره مخامخ چې کم سوزکه ماته انتظار کوي نو ما ځان سرنګار کړی دی روان یو د خیر سره ثوابای کې موږ د رګړې نه بیکار نیولې په سوزکی کې د خیر سره ماشینانی خو دي تاسو لیدل شي چې دوه ماشینان دلته کې جلیل استاد را لې هغه ول چې یار ز سوزکی چلوم ته خېږي ما ته یار زنه خېجه مستا سره ذکر چې ستا سره ز تنګېګم مدینه خدای چې په موټر سایکل باندې کینم نو بدل کې د نورې سره په موټر سایکل باندې کینم د خپل کلی نو ته ډایرکټ د بدرګي بازار ته ورسېدلو د بدرګي بازار اوس چا لیدل هغه موږ ته لازمي په کمنټس کې وای د بدرګي د بازار نه چې څنګه وخت ډایرکټ دارچن بازار پسې را للې دارچن بازار نه خیر سره چې وته د ماجرو غډا ګراله کم چې ماجرو قبضه کوي مطلب ډیر زیات ماجر په دې ډاک کې اوسېږي نو بس دلته کې مې چې کوم د شاشه قتل ماول چې څنګه چل دغه سوزکی را روان دي کنه نو سوزکی ولته مې چې شاته نظر وکړو هغه زمونږ نه مخ کې شو ماشاءالله ډیر زیات تیز روانو نو موږ ته یاره ته په مندنی کې انتظار کوو ځکه دا غزنه به انجن هم خېجو دلته کې ډایرکټ د حسن انجن خواله رالو چې نورې موټر سایکل ودرو موږ په انجن باندې نظر واچاو انجن ته تاسو لیدل شي چې بس دلته کې مسن ته به انتظار کوو حسن پته نه لګي چې چرته تل تر دې چې هغه جلیل سوزکی راته کو حسن ځان را ورساو بس حسن ویل زه تاسو له یار دلته کې انجن تل متا سو کم زیات زمونږ تل مضبوطی وتړ ځکه چې مونږ ډیر دلري مطلب د ثوابي په سفر روان یو بس دلته موټر سایکل سم سوزکی ته وخی جوړ پاس پکې خپه سور باندې ودرې د متا سو لیدې شي ماشینانو شاتم پسې انجن تړلې وو د خیر څخه په سور باندې روان شول په خپل مزیدار علاقو باندې وز د ثوابي علاقې ته زمونږ دا ولنی ځل سفر د نو په دې وجه باندې مونږ په دې مندړنی باندې زمونږ ول چې په دې نیر باندې ډایرکټ سیده پسې د وزو نږدې ورسو وز دا زمونږ ولنی سفر د نو په دې وجه مونږ بار مالک ترنګونه کول مونږ ول یاره ته مونږ ته لار سیده کوا هغه ول ټینشن ماخلې بس دا خپل ځان خیال ساتي مونږ وتل سیده بس خپل مزیدار د موټر سایکل په سیټ باندې کېناست مخکې مې موبایل نیول او شاته نورلی په انجن باندې ولاړ ول چې دا خوازینه تر دې چې دلته کې مونږ کله پاړاو ته راورسېدو مین روډ ته شنو بیا مېړه خوشاله شو ما ویل چې زه د خیر سره کاډې مړې چې څومره مې ختم شو دلته شګي الوتی کنډیشن را ډیر زیات خراب کړي و تاسو لیدل شي چې ډیر زیات تنگ کړي هم او په دې وجه باندې جلیل لډز بار आवाजونه ورکول کم چې د دې سوزکی ډریور د دنوم جلیل له موږ تل په وساله سره زتر دي چې موږ د کله دلته کې فلای اوور ته راورسو د غم د تختباینو د دینه بر چې کمار سره ښکارېدل کورونه مورونه ډیر زیات خوند کو ډیر زیات مزیدار ښکارېده مال ډیر زیات خوند را کو نو په دې وجه مې یو ریاکشن هم ورکو دلته د تخبه میله شروع و موتل یار راشه لګ د دې ویډیو پکې د تخبه میلې نه هم وکا ځکه چې ډیر زیات غاڼه پکې و نو بس پړه کې میرا له ما ویل ورکوشه دی میلې ته میله انجوای کا خدای نه پس مې ویل چې یاره مونږه ثوابي تروان